السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او کامیاب لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د روزي مبارکې میاشت شروع ده. په دغه میاشت کې دغه وظیفه کول د انسان په زندگی کې چې څومره حاجات یې هغه ټول پوره کیږي. که یو انسان ډیر مسکین، غریب وي، فقیر وي، نو دغه وظیفه دی کوي په د روزي په میاشت کې. دغه موقع دی له لاسه نه ورکوي. دا موقع بار بار انسان ته نه راځي، یو وارې په زندگی کې دته راځي. دغه ورځ چې نن شروع ده، دا بیا دلته تر قیامت تر ورځې بیا نه راځي. نو کوشش وکړئ محترمینو، له دې موقع له دې ګټ فایدې څخه ګټه واخلئ، فایده ورڅخه واخلئ. له دې موقع څخه دغه وظیفه وکړئ چې کم جایز حاجت مې وي، الله تعالی جل جلاله یې د دې وظیفې په برکت صدر پر کوي. چې څومره مال او دولت غواړي، الله پاک جل جلاله به له غیبي خزانو څخه درکړي. هغه مال او دولت به الله پاک جل جلاله تاسو ته له هغه طرف څخه درکړي چې هغه طرف ته به ستاسو فکر او سوچ او ګمان هم نه وي. الله تعالی جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو هر مشکل حاجت، ستاسو هر تکلیف، ستاسو هر پریشانی حل کی او ستاسو هر حاجت په دغه وظیفې په برکت سره در پرکی. دا یو ډیره بهترینه وظیفه د محترمینو. د دې روزي مبارکي فورت د دوهمې روزي فورت سره کوشش وکړي. یا په بعضی ملکو کې مثلا درېیمه روزي مثلا وی کوي، خدا سی وظیفه ده چې الله پاک جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو هغه حاجات پوره کړي. خو له دغو ورځو مثلا له دومې روزې یا درېیمې روزې نه بعد په نورو یو هم کولی سئ، خو کوشش وکړئ چې د چا دوهمه روزه هغه دی وکړي فورا، یا د چا درېیمه روزه هغه دی دغه وظیفه وکړي. الله تعالی جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره دته هر هغه څه ورکړي کوم چې دی غواړي. محترمینو، دا یو د سورة الکوثر وظیفه ده او بل د اسم اعظم وظیفه ده. سورة الکوثر و اسم اعظم سی سره ملګری سی د انسان د زندگی هر هغه مشکل حاجات، د انسان د زندگی هر هغه تکالیف ټول ختموي. سورة الکوثر یو داسې سورت ده چې د قرآن کریم کوچنی سورت ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلیت لپاره راغلی، د نبی علیه الصلاة والسلام د رتبې د لوړوالي لپاره راغلی، د نبی علیه الصلاة والسلام د دښمنانو د ماتېدلو د شکست لپاره دا سورت را نازل شوی. محترمینو، د دې سورت په برکت سره الله پاک جل جلاله په دنیا کې عزت هم درکړي. د دې سورت په برکت سره الله تعالی په دنیا کې شهرت هم درکړي. د دې سورت په برکت سره الله پاک جل جلاله پر دښمنانو باندې غالب کی. ستار هر هغه دښمن بخوار او ذلیل سي چې هغه کوشش کوي تعالی دغه حالت سره مخ کوي چې مثلا یادې کوشش کوي لتا څخه مال او دولت په یو طریقه باندې وړي او تا غریب کوي، یا مثلا ستا اولاد ته ضرر رسوي، ستا کورنۍ ته ضرر رسوي، یا په یو بل قسم باندې تاسو ته تکلیف رسوي. د دې د دفع کولو لپاره، پر دښمن دی غالب کېدلو لپاره دا سورت مبارک ډیر بهترین او مجرب ده. او سره سره وظیفه د اسم اعظم سی سبحان الله العظیم وبحمده په دغه تورو کې د الله پاک جل جلاله سي د لوی بیانېږي. په دغه تورو کې اسم اعظم مبارک هم شامل دی سي. په دغه تورو کې د الله پاک جل جلاله اوصاف بیانېږي. کم انسان چې د الله تعالی لوی بیانوي، کم انسان چې د الله تعالی اوصاف بیانوي، الله پاک جل جلاله باندې هغه انسان ډیر ګران ده. الله تعالی ته انسان ډیر محبوب ده. لغنه بعد چې انسان هر دعا کوي، الله تعالی دعا قبلوي. چې په هر حاجت باندې روا جائز حاجت وي، دی غفر کېدل غواړي، هغه الله تعالی ورپره کوي. محترمینو، د روزي مبارک میاشت د کوشش وکي، وظایف ډیر کوي، عبادت ډیر کوي، ځکه چې په زندگی باندې باور نسته. یو انسان په یو سکند باندې په ځان باندې باور نه لري چې آیا
زه به تر بلې وظیفې پورې ورسېږم یا به نه ورسېږم. که تاسو هر څومره محنت تکلیف کوئ هغه یو ځای خو د وظیفې برکات د دغه آیاتو برکات د قرآن شریف برکات بل ځای مثلا تاسو په کال ځان کامیابه کوئ خو دغه وظایف مو په ورځ کامیابه کوي. نو کوشش وکړئ له دې سره ربط زیات کړئ له دې سره تعلق زیات کړئ. بیا د روزې میاشتې ده په دغه میاشت کې الله تعالی د انسان دعاګانې قبلوي الله تعالی د انسان حاجات ورپوره کوي الله تعالی د انسان مشکلات ور ختموي الله تعالی انسان له هر قسم آفاتو تکالیفو څخه د دې روزې په برکت سره ساتي. محترمینو وظیفه در سره شریک کوم ډیره کوچنی وظیفه ده هر کس یې کولای شي په کور کې زنانه او تم وکیاس خپل هم وکي دوستانو ملګرو ته هم وکیاس. محترمینو وظیفه دا د اولین خو کوشش وکي کله چې د مازیګر المنځ وکي په دې روزي مبارکه کې کله چې د مازیګر المنځ وکي لمانځ نه فارغ سواس سلواره سوره الکوثر وایس انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کله چې دا سلواره وای خو تر دې مخکې چې وظیفه شروع کوي یو واری به درود شریف اللهم صل اللهم بارک وایس بیا لغنه بعد بس سلواره دغه سوره الکوثر وایس لغنه بعد بیا دغه توري سلواره وایس سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده ما دواره وای تاسو به سلواره وایس یعنی اول وار یو واری درود شریف بیا سلواره سوره الکوثر بیا سلواره دغه توري سبحان الله العظیم وبحمده لغنه بعد بیا یواری درود شریف لغنه بعد په اخر کې درې وار الحمدلله شریف پس سوره الفاتحه ورته ویل کیږي. سوره الفاتحه هغه سورته چې سوره الشفاء ورته ویل کیږي د هر بیماری لپاره علاج ده د هر سختی لپاره علاج ده او په دغه کې ټول قران کریم رانغښتې ده په دې سوره الفاتحه کې چې تقریبا د قران شریف یو سل لس سورته دي اولین سورته هم دغه سوره الفاتحه ده چې الحمدلله رب العالمین والضالین امین پوری دا بدري واره وایس بیا بالغن بعد با د خپل حاجت په باب باندې لاس پورته کې الله پاک جل جلاله چې تاسو په ځل کې هر څو په دعاګانو کې هغه وایي الله تعالی بس تاسو دعا پرکې او قبول کړي. خو لغنه بعد د مازیګر لمانځه نه بعد بیا کوشش وکړي کله چې هم ماښام روزه متوي تو روزمات مخ کې 10 منټه یا 15 منټه مخ کې هم دا وظیفه شروع کوي پر دغه طریقه وایي کم چې ما تاسو ته درو خو دله چې مثلا اول واری یو واری درود شریف بیا سلواره سوره الکوثر بیا سلواره د سبحان الله العظیم وبحمده بیا سلواره داس مثالواره وای لغنه بعد بیا یو درود شریف په پای کې درې وار الحمدلله شریفه ان شاء الله الله پاک جل جلاله بس تاسو دعا قبول کړي او کوشش کوئ تر روزمات مخ کې په دې دوران کې چې څومره دعاګانې می څومره حاجات می په دې دعا کې یادوي په دغه وخت کې بلا کوي په دې انسان او د الله په مابین کې وفردوي نو الله تعالی په دغه وخت کې د انسان دعاګانې ډېری زر قبلوي. خو کوشش کوي محترمینو اولین سی خاص کوي د ایمان خاص دی کوي دا چې ټوله دنیا ته الله تعالی درکې دنیا هر قسم نعمتونه په دنیا کې درکې خو سي ایمان نه ویل انسان سره ګټه نه کوي په آخرت کې لتاوانجنو کسو څخه د جهنميانو کسو څخه ده. کوشش کوي اولین هم دغه خاص کوي چې الله اخیره خاتمه مو په ایمان کې یا الله په دنیا کې می بی ایمانه تر دنیا متیروي یا الله چې آخرت کې مرګ رات راولي قیامت کې یا الله مرګ په ایمان را نصیب کې یا د اخیره خاتمه په ایمان کې بیا به انسان هغه د ژوندۍ هم سموي دغه ژوندۍ به هم سموي بیا به انسان په دې دنیا کې هم کامیاب په دنیا کې هم کامیاب. محترمینو دا وظیفه کوي له نور ملګرو سره هم شریک کوي کور کې هم کوچنیانو ته زنانو ته وکاس ډیر اسانه ده. سوره الکوثر په ټول قران شریف کې کوچنی سورته 3 آیات ده ډیر بهترین سورته او دا بل اسم اعظم وظیفه دا هم اسانه زده کیږي او کم چې سوره الفاتحه دا هغه هم هر کس د پلمنځ کې وای بغیر المنځ د سوره فاتحه بغیر ویل المنځ نه صحیح کی نو ذکر چاته ورځي نو دا وظیفه وکي او خصوصا مو ته هم د روزمات په وخت کې دعاګانې زر قبليږي مو تم دعا کوي مو به تاسو ته کو پر الله تعالی مسپارم تر بلی وظیفه پوری د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.